مرګري دا چټ را لګره تاسو کوي چې یاره د پښتو چې کوم مزاحیه دا کارو بیراوس نو داغه په باره کې تاسو کوي چې هغه خو خلک خاندول او خلک چې څوک خاندي نو دغه په باره کې شریعت سوی او د شریعت دغه په باره کې څه حکم دی نو یاد ساتئ ګوره دا تاسو ته مخکې ما ویلي دي او اوس بیا تاسو ته وایم چې کوم انسان د دنیا نه لاړ بس داغه معامله ګوره الله سره شو او بیا د هغه په باره کې تاسو داسې قسمه خبرې بالکل مه کوئ چې یاره د په باره کې څه حکم دی دا اخو الله سره معامله شوه بس د دنیا نه لاړه الله پوه شه هغه پوه شه اوس که الله یې بخي نو مونږ به تاسو پې خوشحاله نه یو زمونږ یو مسلمان ورور چې الله وبخو مونږ به دعا هم وله کوو چې څونه مسلمانان د دنیا نه ځي چې الله یې وبخي مخکې چې په دنیا کې څه کړي دي نو هغه خو الله سره معامله وه بس الله طرف ته لاړه او یاد ساتئ داسې قسمه خلک چې ګوره تاسو ته یو خبره بل هم په دې کې وکړم د نقطې داسې ما ډېر لیدلي دي چې دا په خپله زندګۍ کې یا څوک اداکاراني یا د هغوی شوبز سره وابستهی نو داسې خلک ما ډېر لیدلي دي چې د دې کله د مرګ دا وخت رانږدې شي نو د دې د مرګ نه مخکې چې دی نو اکثر دوی په داسې بیمارو کې مبتلا شي او داسې بیمارۍ په دې باندې ولګي چې کم از کم کال نیم چې دی نو دوی په بستره باندې تیر کړي نو هغه چې دی نو کال نیم دغه شان غالبا هم په بستره باندې تیر کړی دی او په آخره کې ډېر زیات بیمار نو دا خلک چې دی الله په د آخر وخت کې بیمار کی نو یو خو بیماری سره دا ده چې په بیماری کې ته الله یادې نو تا نه ګناهونه چې کوم دي دې سره رجیږي یو خبره دویمه خبره دا ده چې تا ته پته ولګي چې یاره اوس زه د دې بیمارۍ نه نه ټیک کېږم او دا بیماری ما باندې الله راوستی او زما ټیک کېدل نشته نو تا ته چې پته ولګي چې د دنیا نه ځمه د دې بیمارۍ نه زه پاسېدی نه شم داسې بیماري ده نو دغه ټایم کې ولې د بر الله نه توبه نه کړي ولې مسلمان نو چې نور زندگی به ختم نه دا الله صرف د انسان ته توفیق ورکړي چې دې بیمار کی یو داسې حالت پیراولي چې دې صرف الله ته توبه وباسي دا ولا الله غا توفیق ورکړي د توبې لپاره چې دې توبه وباسي بل خبردار چې هغه ناغي چې کوم دا مسجد غالبا امام مو هغه مو د دې په باره کې خبره کړې ده او د تدبین په وخت کې کړل چې یاره خلکو به د په باره کې هر څه وایي او هر څنګه خبرې به کوي خو وایي د چې دی نو په آخري وخت کې باقاعده وایي زما مدرسې ته به م راته طلباو سره چې کوم دي کوم به پکې کمزوري طلباو هغوی سره به د څه ناسه امداد هم کو او څه ناسه دعوت او اکرام او د استادانو د علماو او علما سره په آخره کې ډېر زیات کېناسته او پاسېده به نو ډېر زیات چې دی نو د علماو به وایي آخره کې خیال هم ساته او باغ مجالسو کې ډېر کې ناسته پاسېدم نو دا خو الله سره معامله ده په داسې باره کې د چا نه تپوسونه مه کوئ چې د هغه په باره کې اوس څه حکم دی هغه د دنیا نه لاړه ده خو الله مفتیان او عالمان د هغه په باره کې الله خبره ګوري چې د یو انسان په باره کې چې هغه په دنیا کې موجودي او هغه یو کار کوي نو د هغه په باره کې که هغه یو فتوا ووایي یا د کتاب یو خبره وکړي نو زه څه خبره ځای نیسي او چې هغه د دنیا نه لاړه نو د هغه معامله خو الرډي الله سره شو او الله سره معامله ده الله پوه شه هغه پوه شه مونږ چې دی په حیثیت مسلمان به هغه ته دعا کوو چې الله یې مغفرت نصیب کړي مخکې چې څه شوي نو هغه الله ډېره بیماري م وکړه په دې بیمارۍ کې به د الله نه دعا وغوښتي ځان له توبه به وباسلي او بل هغه مولوي صاحب ښکلی مولوي صاحب دی عالم دی چې هغه دا ګواهي وکړه چې په آخر وخت کې به علما سره او طلبا سره ډېر زیات ښه سلوک ساته نو چې دا هغه پې ګواهي وکړه یو عالم دی نو دا هم د هغه دپاره ډېره ده که نو داسې قسمه تپوسونه د بل چا نه مه کوئ داسې قسمه تپوسونه مه کوئ چې د هغه د داسې خلکو په باره کې چې څوک لکه دا اشاره خو میراوس د یاد کړی دی که نه هم هغه یادوي چې د ده چې دی نو هغه د الله سره معامله ده بس الله پوه شه هغه پوه شه مونږ به دومره وایو چې بس الله دې مغفرت نصیب کړي